د عمر پای ته رسیدل دا د کلونو سره تړاو نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مربع نقشه کش کړله، بیا په منځ کې یو خط کش کړ او دا خط یې د دې مربع نقشې څخه ویوست او په دې منځ کې یو داسې خال خطونه هم کش کړل. انسان ته چې د آخرت د جوړولو دپاره کوم چانسونه ورکول سوي وو، د ټولو فایل او دوسیه او ملف بند شي. کوم څه دې شاته پرېښي دي دغو حساب الله تعالی ته ورکړی سي. ځکه چانسونه د فرصتونه د لاسه ولاړل، وڅکه اوس دا عذابونه. او هغه طرف ته جنتیان هغه به خوشحالي کوي. پوهان وایي عمر له کلونو څخه عبارت نه دی، بلکې عمر له اعمار څخه عبارت دی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یو نقشه رسم کړله او په دې نقشه کې یو عجیب تصویر وړاندې کړ. هغه نقشه داسې وه: نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مربع نقشه کش کړله، بیا په منځ کې یو خط کش کړ او دا خط یې د دې مربع نقشې څخه ویوست او په دې منځ کې یو داسې خال خطونه هم کش کړل. بیا صحابه کرامو ته وویل وای دغه مربع نقشه چې ده دا د انسان عمر دی. دې ځای نه شروع سو داسې دا ټول عمر دی او دا په منځ کې چې کوم خط دی دا خط د انسان امیدونه دي او په دې منځ کې چې واړه خطونه دي دا یو نیمه ستونزه چې انسان په ژوند کې ورسره مخ کېږي د امیدونو په لاره کې، نو داسې یو خنډ واقع کېږي. او عجیبه وای دا ده چې انسان دا امیدونه د خپل عمر څخه ویستلی وي، عمر یې تر دې حده وي لیکن د خپل امیدونه د دې څخه ډېر بهر ویستلی وي. دی روان وي عمر یې روان وي ورسره د امیدو سره، ناڅاپه یو دم د امیدونه قطع سي او عمر یې پای ته ورسیږي. عمر ډېر ناڅاپه پای ته رسیږي دوستانو، داسې ناڅاپه پای ته رسیږي چې د سړي هیڅ تمه نه وي. د عمر پای ته رسیدل دا د کلونو سره تړاو نه لري، نه د شرایطو سره تړاو لري، نه د عمر سره تړاو لري، بلکې الله تعالی ولکل امة اجل، د هر امت د هر شخص دپاره یو نیټه ټاکل سوې ده. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هغه وخت چې راورسیږي نه یو لحظه وړاندې کېدای سي او نه یو لحظه وروسته کېدای سي، بس فکس ختم سو. انسان ډېر لوی امیدونه جوړ کړي وي ځان ته، ډېر پلانونه لیکن هر څه یو دم ختم سي. او عجیبه دا ده چې دا عمر ختم سي، د انسان د اعمالو سلسله هم مکمله ورسره ختم سي. یو انسان ته چې د آخرت د جوړولو دپاره کوم چانسونه ورکول سوي وو د ټولو فایل او دوسیه او ملف بند سي، بیا هیڅ شی کار نه ورکوي. حتی تا چې څه په دنیا کې ترلاسه کړي، کومه دنیا، کوم پیسې، سرمایه، دا دې هم له لاسه ووځي، ټول بل چاته پاتې سي، یا اولادونو ته یا نورو خلکو ته. ډېر ناڅاپه سړی هر څه ختم شي. نو څه کول پکار دي دوستانو؟ کول دا پکار دي چې یو خو تل سړی باید آماده اوسي چې مرګ راتلونکی دی، نو د مرګ دپاره چمتووالی په هره لحظه کې ته باید دې ته چمتو یې چې زه که چیرې دغه لحظه کې وفات کېږم نو زه آماده یم ورته. په دې لحاظ آماده چې کوم اعمال تا کړي دي، کوم څه دې شاته پرېښي دي، دغو حساب الله تعالی ته ورکړی سي. ځکه چانسونه د فرصتونه د لاسه ولاړل،
د زده کړې مرحله دی پای ته ورسېدله، اوس د امتحان مرحله ده. د امتحان په حالت کې به زده کړه نه کېږي. بیا چې د څه زده کړي وي د هغو امتحان به ورکوي، د هغو پایله یا چې هغه امتحان دی ورکړی دی، پارچه دی ورکړله، استاد څه دی وسپارله، نور بیا ته چانس نه لري چې بیا په پارچه کې کار وکړي، بس بیا به نتیجې ته انتظار کوي. د مرګ نه وروسته د انسان امتحان مرحله او د زده کړې مرحله دا دواړې پای ته رسیږي، هغه نه وروسته نتیجه لاسته راځي. لیکن 3 شیان دي دوستانو چې دا له مرګ وروسته هم د انسان په ګټه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عمله إلا من 3. وای کله چې انسان وفات شو، انقطع عمله، ټول اعمال قطع شول. تصور وکړه دوستانو، تصور وکړه وروره چې سا درنه ولاړه وفات شوې، هر څه دې قطع شول، یوازې به وي، نه ورونه په کار درځي، نه مور پلار په کار درځي، نه دوستان په کار درځي، نه دې پیسې په کار درځي، نه بل یوازې ته او خپل عمل به سره پاتې یاستئ. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای 3 شیان دي چې له مرګ وروسته انسان ته ګټه رسوي. الا من صدقه جاریه، یو جاری صدقه تا په ژوند کې کړې وي، د دې خیر تا ته د مرګ نه وروسته هم در رسیږي. جاری صدقه څه معنی؟ هر هغه عمل چې دوامداره تکراریږي او هغه ته تر سره کړي، هغه ستا دپاره صدقه جاریه ده. مثلا څا وباسي په یو سیمه کې، یو کلي کې اوبه نسته، ته ورسې هلته یو برمه ووهې، څا وباسي، د دې څا څخه خلک استفاده کوي، اوبه وړي، ته چې مړ یم تا ته اجر در رسیږي. یا یو مسجد جوړ کړي، ته چې مړ یې په دې مسجد کې چې د الله عبادت کیږي، تا ته خیر در رسیږي. یا یو لاره جوړه کړي، یا یو بل اجتماعي کار وکړي، یا کتابونه واخلي یو چاته، ستانه وروسته خلک لولي، یا نور صدقې جاری په زرهاو موارد دي، د دې خیر تا ته در رسیږي. او علم ينتفع به، یا هغه علم چې ستا له مرګ وروسته خلک له هغې څخه استفاده کوي. تا یو شی زده کړی دی، علم په ځانګړې توګه شرعي علوم، او تا د علم مسائل خلکو ته ورزده کړي دي، خلک ته تربیه کړي دي، ستا له مرګ وروسته خلک ستا له دې علم څخه استفاده کوي، تا ته اجر او خیر در رسیږي. او ولد صالح يدعو له، یا هغه ولد، هغه اولاد چې هغه نیک وي او ستا له مرګ وروسته هغه تا ته دعا کوي. نیک اولاد دا ډېر لوی نعمت دی، نیک اولاد دا ډېر لوی نعمت دی. تاسې باور وکړئ دوستانو چې د نیک اولاد خوشحالي څومره لویه خوشحالي ده، دا خوشحالي بیا په بل شي کې نشته، هم په ژوند کې او هم د له مرګ وروسته. اولاد چې د نیکو ته به راحت او مطمئن وي، اولاد چې د نیکو په ټولنه کې به ستا ښه نوم یادېږي، اولاد چې د نیکو الله ته به د مخ سپین وي. او که الله اولاد دی بد و، که اولاد دی بد و، داسې اضطراب سره به مخ یې، داسې تشویشونو سره به مخ وي چې بل هیڅ تشویش د دې ځای نسي نیولی، دروند تشویش لري. په ټولنه کې به بدنام وي، په ټولنه کې به بې عزته وي، الله ته به د مخ تور وي. او له مرګ وروسته به لکه څنګه چې د نیک اولاد نیکۍ تا ته در رسیږي، د بد اولاد بدۍ هم در رسیږي. له همدې امله دوستانو پوهان وایي عمر له کلونو څخه عبارت نه دی، بلکې عمر له اعمار څخه عبارت دی. عمر له کلونو څخه عبارت نه دی، بلکې عمر له اعمار څخه عبارت دی. چې ته څومره کولای، څنګه کولای شي چې دا په دې خپل فرصت کې چې دا ستا حیات دی، په دې کې دا خپل ژوند څنګه تعمیر کړي، یا څنګه تعمیرات جوړ کړي ځان ته د خیرونو. له همدې امله
ځینې انسانان وي چې 80 کاله عمر الله ورکړی وي، لیکن چې مړ شو او ختم شو، نوم او نشان ختم سي. 80 کاله عمر الله ورکړی وي، لیکن چې ختم سي مکمله دوسیه ورسره ختم سي، نوم او نشان ورک سي. ځکه د 80 کاله داسې تیر کړي وي چې هیڅ تعمیر نه وي کړی په ژوند کې، هیڅ د خیر کار نه وي کړی چې خلک په ښه نوم یاد کړي، بلکې بدی یې لا کړي وي، خلک په بدو یادوي. او ځینې انسانان دي الله تعالی ورته 30 کاله یا 40 کاله عمر ورکړی وي، بیا وفات سي، لیکن په دې 10 کلونو کې د دومره خدمت کړی وي، دومره نیک کارونه یې کړي وي چې سلګونه کلونه بیا انسانان د پاتې نیکیو څخه استفاده کوي. مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله پاړه راځي چې 40 کاله عمر یې درلوده، لیکن د دې عصر د امامانو څخه ګڼل کیږي، د هغو علماو څخه ګڼل کیږي لکه 200 کاله عمر یې چې کړی وي، ځکه په خپل عمر کې ډېر لوی خدمتونه کړي، داسې تصنیفات یې وړاندې کړي ټولنې ته چې هغه په 100 کلونو کې هم نور انسانان نه دي وړاندې کړي، لیکن د په 40 کلونو کې وړاندې کړي دي. له همدې امله دوستانو دا ژوند ډېر مختصر او ډېر مهم فرصت دی. راځئ ژوند داسې تیر کړو چې داسې تعمیر کړو دا ژوند چې ولاړ سو هم پیړۍ زما او ستا یادګار پاتې وي، البته د نیکۍ یادګار پاتې وي، او یوازې وخت تیر نه کړو 80 کاله 100 کاله عمر او ختم او ورسره هر څه ختم نه، ځکه چې عمر له اعمار څخه عبارت دی، عمر له کلونو څخه عبارت نه دی. راځي د عمر لدی بهترین فرصت څخه اعمار وکړو، یوازې کلونه تیر نه کړو، یوازې کلونه پاس نه کړو، بلکې تعمیر وکړو، ترڅو شاته هم داسې نوم پاته وي راڅخه چې خلک راته دعا کوي، صدقه جاریه، بقیه صالحه، ذریه صالحه، دا پریږدو. او اخواته چې الله تعالی ته ورسو هم په سپین مخ او په جګو سترګو ورشو، نه دا خدای مکړه چې تر شا هم خلک بد را پسې وایي، لکه حدیث کې راځي چې یو مړی هغه دی چې خلک ورڅخه په راحت کیږي. نه، خلک را څخه په راحت نشي، بلکې زموږ په تک سره خلک ناراحته سي او خلک مو ارمانونه وکړي. او اخواته هم الذي جاء بقلب سلیم، په پاک زړه، په سپین مخ او په جګو سترګو خپل رب ته ورشو، او هلته فرشتي زموږ ستاسې استقبال وکړي. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. متقیان بوای د جنت طرف ته ډلې وروستل سي. الله، څه عجیب حالت بوي. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، هغه کسان چې د الله څخه ویره کړې ده، د خپل رب تقوا اختیار کړې ده، دا به جنت ته ډلې روان کړی شي. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، کله چې ورشي دروازې به ورته پرانیستل شي. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، فرشتي به ورته وایي، چوکیداران او ساتونکي د جنت به ورته وایي چې سلام دی وي په تاسو باندې، آرام اوسئ، فادخلوها خالدین، ورننوځئ تل تر تله اوسئ دلته. او خدای مکړه داسې ونه اوسو چې وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، و کافران به جهنم ته تړلي ډلې تړلي په زنځیرونو باندې تړلي وروستل شي. کله چې وروستل شي حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. آیا تاسو پیغمبران نو درغلي چې د دې ورځې نه بیرولي وای؟ دوی وایي چې
بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. او راغلی و خو الله تعالی په کافرانو باندې د عذاب فیصله کړې و، بس ونشولن ټیټ سرونه به یې نیولي وي. بیا به ورته چې ذق انک انت العزیز الکریم، وڅکه اوس نو ته خو ډېر معزز یې په خپل قوم کې، وڅکه اوس دا عذابونه. او هغه طرف ته جنتیان هغه به خوشحالي کوي. یو متکئین فیها علی الارائک، په تختونو به ناست وي تکیه کړي، یو بل ته متقابلین، نه به ستړیا لا یمسهم فیها نصب، نه به ستړیا ویني، نه به د هغې څخه وځي، نه به پریشانی ویني، او خپل عیش و عشرت او خپل خوندونه به اخلي. په جنت کې دوستانو هغه څه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هغه څه دي په جنت کې چې نه سترګو لیدلي، نه غوږونو اوریدلي، او نه حتی د چا په خواب و خاطر کې تیر سوي دي. داسې نعمتونه دي. دا دنیا وګوره، دنیا الله تعالی څومره شایسته پیدا کړې ده. په دنیا کې څومره شایسته مخلوقات پیدا کړي دي. په دنیا کې څومره شایسته نعمتونه پیدا کړي دي. څومره شایسته مخلوقات او نعمتونه، خوندونه دي په دنیا کې. څومره خوندونه دي. دا ټول خوندونه، نعمتونه، شایستونه د جنت د شایستونو د خوندونو په مقابل کې هیڅ شی دي. اصلا دا خوندونه نه دي هغه خوندونه چې په جنت کې دي. نو ته فکر وکړه چې هلته به څه خوندونه وي، هلته به څومره نعمتونه وي، هلته به څومره راحت او څومره خوشحالي وي. دا په څه ترلاسه کیږي؟ دا ده چې دا مختصر ژوند، دا فرصت، د دې څخه استفاده داسې وکړي چې هم په خپل ژوند کې ښه وکړي، او هم تر شا داسې څه پرېږدي چې هغه ستا دپاره یو صدقه جاریه وي. موضوع رانغاړمه دوستانو. عمر له اعمار څخه عبارت دی. عمر له کلونو څخه عبارت نه دی. عمر یو فرصت دی. عمر یو داسې فرصت دی چې یو ځل ورکول کیږي، دویم ځل بیا دا چانس نشته، دا فرصت نشته. عمر د زده کړې هغه مرحله ده چې زده کړه وکړي، امتحان ورکړي، او امتحان پارچا او استاد ته وسپاري، نور نتیجې ته انتظار وسی، بیا بل چانس نه وي. داسې امتحان چې هیڅ چانس نه لري. راځي ورونو ژوند داسې تیر کړو چې هم ژوند راحت وي، خوشحاله اوسو. ځکه په دین کې، په تقوا کې، په عبادت کې خوشحالي ده، راحت دی. الله تعالی فرمایي چې ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه. بهترین ژوند به ورکړم، راحت دی، نیکنامي ده، په خلکو کې به باعزته وي، او له مرګ وروسته به تر شا به یو بهترین شایسته نوم پاته وي، او اخواته به الله ته په جګه غاړه، په جګو سترګو، په سپین مخ او په سلیم زړه باندې الله تعالی ته ورځي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د ژوند د دې بهترین فرصت څخه، د دې یګانه فرصت څخه داسې استفاده وکړو چې هم ژوند راحت وي، هم آخرت شوي، او هم د ژوند وروسته تر شا یو نیک نام پرېږدو، یو نیک نوم پرېږدو. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. ډېر زیاته مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.